کله چې به مخکې یو کار 100 کسانو کولی شو نو هغه کار نن سبا صرف 10 کسان کوي، ځکه چې دومره روبوټس راغله او نوې ټکنالوژي راغله، ماشینونه داسې راغله چې د ډیرو کسانو ضرورت نشته دی. نو اوس 100 کسانو نه 10 کسانو ته خبر راغله. نو اوس تاسو داسې وګڼئ چې دا کم 90 کسان دي دا خو په اصل کې بیروزګاره شول که نه. نو اوس د کیپیټالیزم سره د دې 90 کسانو هیڅ حل نشته دی چې دا 90 کسان به څه کوي، دوی به خپل ژوند څنګه تیروي، ځکه چې دوی خو بیروزګاره شوله او فایده ټول سرمایه‌دار ته ورسېدله. هغه به مخکې 100 کسانو له تنخواه ورکوله او اوس 10 کسانو له تنخواه ورکوي. نو اوس د کیپیټالیزم سره چې کله د دې مسلو حل نشته دی نو د دې حل بیا د سوشلیزم سره دی. ټولو خلکو ته به یو شانتي تعلیم ورکړی کېږي. که ته بېروزګاره یې او فرض که ستا سره جاب نه یې نو تا له به ریاست پیسې درکوي چې ته چاته لاس ونه نیسي او ته په اسانه باندې خپل ژوند تېرې. کله چې ماشوم د 14 کالو وي، د 14 کالو نه چې د هغه عمر کم وي نو ریاست هره میاشت هغه ته پیسې ورکوي. دغه شانتي که ته بیمار یې نو تا له به ریاست پیسې درکوي، ته به چاته لاس نه نیسې، ته به د لوږې نه مرې. په کوم ملکونو کې دا لږ شانتي هم سوشلیزم راغلی دی نو هلته کې خوشحالي زیاته راغلی ده د کیپیټالیزم په نسبت باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږه ورډ اف د ډے نمبر 23 دی او په نننی ورډ اف د ډے کې به مونږ کوو سوشلیزم. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ښه نو راځو خپل لیسن لا. سوشلیزم هم یو پولیټیکل اکنامک سیستم دی، یو سیاسی اقتصادي نظام دی څنګه چې کیپیټالیزم دی. په سوشلیزم باندې د پوه کېدو دپاره دا لازمي خبره ده چې یو سړی په کیپیټالیزم باندې پوه شي. نو د کیپیټالیزم په باره کې مونږ تیر شوی لیسن الریډي کړی دی. زمونږ چې کوم ورډ اف د ډے نمبر 22 دی په هغې کې مونږ په کیپیټالیزم باندې ښه تفصیلي خبرې کړي دي. د هغې چې څومره فایدې دي هغه هم مونږ ویلي دي، د هغې چې څومره نقصانات دي هغه هم مونږ ویلي دي او مونږ د هغې نه دا نتیجه راویستې وه چې د کیپیټالیزم د فایدو نه د هغې نقصانات ډیر زیات دي او د ټول نه غټ نقصان پکې دا دی چې په هغې کې سرمایه‌دار ورځ تر ورځه مالداره کېږي او عام خلک ورځ تر ورځه غریب کېږي. نو د سرمایه‌دار او د کم چې ورکینګ کلاس دی او کم چې لاندې طبقه ده د دوی ترمنځ ګیپ ډیر زیات دی، دا فرق ډیر زیات دی. نو د دې وجې نه یوازې کیپیټالیزم په یو ځای کې هم نه دی کامیاب شوی. نو د دې وجې نه بیا په 18th سنچري کې چې کله انډسټریل ریولوشن راغلی و او نوې ټکنالوژي راغله، ماشینونه ایجاد شوله، غټې غټې فیکټریانې ولګېدلې، دغه شانتي خلکو ته جابز میلاو شوله، دا خو فایده وه. خو د هغې سره سره دا کم چې ورکینګ کلاس و د دوی به ډېر زیات استحصال کېدو او اوس هم کېږي په کم ځای کې چې کیپیټالیزم زیات دی. یعنې څوک چې هلته کې په هغه فیکټریانو کې کار کوي د دې سرمایه‌دارو دپاره هغوی ته یو فکس تنخواه میلاویږي چې دا والا تنخواه په دې باندې که ته هر څه کوې، که ته پې تعلیم کوې، که ته پې خپل د صحت خیال ساتې، که ته پې نور خپل غم خادي کوې، چې هر څه ته خپل ژوند تېرې په د یو تنخواه کې کوه. نو په یو تنخواه کې خو د خلکو دا ټول ضروریات نه پوره کېدل که نه، او اوس هم نه پوره کېږي. نو دغه د کیپیټالیزم نقصان و. بله مسله دا ده چې کم انډسټریل ریولوشن راغلی و نو د هغې په وجه باندې کم طرف ته چې ډېرو خلکو ته جابز میلاو شوله نو اوس داسې یو مقام راغلی دی په هغه کیپیټالیست سوسایټي کې چې ټکنالوژي دومره ایډوانس شوې ده چې اوس روبوټس راغله او نوې ماشینونه راغله. نو کله چې به مخکې یو کار 100 کسانو کولی شو نو هغه کار نن سبا صرف 10 کسان کوي، ځکه چې دومره روبوټس راغله او نوې ټکنالوژي راغله، ماشینونه داسې راغله چې د ډېرو کسانو ضرورت نشته دی. نو اوس 100 کسانو نه 10 کسانو ته خبر راغله. نو اوس تاسو داسې وګڼئ چې دا کم 90 کسان دي دا خو په اصل کې بیروزګاره شوله که نه. نو اوس د کیپیټالیزم سره د دې 90 کسانو هیڅ حل نشته دی چې دا 90 کسان به څه کوي، دوی به خپل ژوند څنګه تیروي، ځکه چې دوی خو بیروزګاره شوله او فایده ټول سرمایه‌دار ته ورسېدله. هغه به مخکې 100 کسانو له تنخواه ورکوله او اوس 10 کسانو له تنخواه ورکوي. نو اوس د کیپیټالیزم سره چې کله د دې مسلو حل نشته دی نو د دې حل بیا د سوشلیزم سره دی. په 18th سنچري کې هم کله چې انډسټریل ریولوشن راغلی و نو خلکو ته اول وختي طور فایده وشوله، خو په لږ وخت کې بیا خلکو ته پته ولګېده چې دا خو یو ظالمانه نظام دی، ځکه چې هر څه د سرمایه‌دار په لاس کې دي او کم چې عام عوام دی هغه د سرمایه‌دار یو قسم له غلام دي. د سرمایه‌دار په خوښه باندې ټول نظام چلیږي. په حکومت کې په هر ځای کې هغوی په خپله باندې ورننوتي یا خپل جنټان لګولي وي او ټول نظام د هغوی د حفاظت لپاره د هغوی د سرمایې د حفاظت لپاره جوړ وي. دغه شانتي په هغه وخت کې هم کله چې د خلکو په زړونو کې د دې خلاف نفرت راغی او د خلکو دا استحصال به کېدو نو بیا په هغه وخت کې په 1848 کې یو بله نظریه دنیا ته راغله او هغه پیش کړې وه یو جرمن فلسفر و، د هغه نوم و کارل مارکس او د هغه سره بل یو ملګری و فریدریک اینګلز. دوی بیا یو نظریه پیش کړله، هغه نظریې ته مارکسیزم ورته هم ویل کېږي او سوشلیزم ورته هم ویل کېږي. د سوشلیزم یو اهم
point دا دی from each according to his ability to each according to his contribution. د دې مطلب دا دی چې څوک څومره کار کوي د خپل قابلیت مطابق هغه ته به د هغه د صلاحیت مطابق ورکړی کیږي، معاوضه به ورته ورکړی کیږي، تنخواه به ورته ورکړی کیږي، یا ریاست به یا ملک به حکومت به په هغه باندې د هغې مطابق خرچ کوي چې د چا د وجې نه د اکانومي ته یا خزانې ته یا ملک ته څومره فایده رسي نو ملک به د هغې مطابق په هغه باندې خرچ کوي. دا په اصل کې دی سوشلیزم. اوس مونږ په دې باندې خبرې کوو چې د دې اصل مقصد سره د دې خبرې په کیپیټالیزم کې خو هر څه د کیپیټالیست په لاس کې. سوشلیزم دا وایي چې څومره هم مینز اف پروډکشن دي د کم ځای نه چې په یو ملک کې پیداوار راځي، هغه یو فیکټري کې دی شي، هغه یو پټۍ کې دی شي د کم ځای نه چې فصل راځي، هغه نیچرل ریسورسز کې دی شي د کم ځای نه چې قدرتي پیداوار راځي، قدرتي ګیس کې دی شي، دغه شانتي بجلی د کم ځای نه پیدا کیږي، یا په ملک کې څومره سرویسز دي، حکومت چې څومره سرویسز ورکوي، یعنی هغه داسې کې دی شي چې په ملک کې روډونه شوله یا ریلوې شوله، ټرین شولو یا جهاز شولو، یا څومره چې سرویسز په ملک کې دي دا ټول، او بیا د دې ټولو پیداوارو او د دې سرویسز چې کوم ریډسټریبیوشن دی، یعنی د دې ټول هر څه عوامو ته رسول او په عوامو باندې تقسیمول، دا ټول هر څه به د سټیټ وي، د دې ملکیت په د ریاست سره وي. سوشلیزم دا وایي چې د دې ټولو سیزونو ملکیت په د پرایویټ خلکو سره نه وي، د پرایویټ کمپنیانو سره به نه وي څنګه چې په کیپیټالیزم کې دی. نو د دې خبرې بیا مطلب دا دی چې د ریاست بیا دا ذمہواري ده چې ټولو عوامو ته یو شانتي بنیادي حقوق ورکړي، د عوامو چې څومره بنیادي ضرورت دي هغه به ریاست پوره کوي. د عوامو بنیادي ضرورت څه کیدی شي؟ عوام خو غواړي چې موږ تعلیم وکړو، نو تعلیم ورکول ټولو ته یو شانتي او ښه تعلیم ورکول په سوشلیزم کې بیا دا د ریاست ذمہواري ده. بل بنیادی حق د انسان د هغه صحت دی چې د هغه ترې د صحت مکمل سہولیات ورکړي شي. نو په سوشلیزم کې بیا ټولو خلکو ته ښه د صحت نظام ورکول او ټولو خلکو ته یو شانتي د صحت نظام ورکول دا هم د ریاست ذمہواري ده. د دې نه علاوه نور هم چې څومره هم بنیادی حقوق د انسان کې دي شي هغه په سوشلیزم کې د ریاست ذمہواري وي چې هغه به ټولو خلکو ته یو شانتي رسي او په خلکو کې به فرق نه وي. دا به نه وي چې مالدار خلک به ښه تعلیمونه کوي او غریبانان خلک به بیکار تعلیمونه کوي. د ټولو خلکو لپاره به یو نظام وي، یو د تعلیم نظام، یو د صحت نظام، او بیا دغه شانتي چې نور څونه بنیادی حقوق د وخت سره راځي په دې لیست کې، ځکه چې بنیادی حقوق خو د انسان ورځ ته ورځ بدلیږي. داسې هم یو وخت راتلی شي کنه چې بنیادی حق دا هم وګڼلی شي چې انټرنیټ به هر یو کس ته ورکړی کیږي، ځکه چې نن سبا تاسو ګورئ په دنیا کې د انټرنیټ نه بغیر گزاره کېدل ډیره ګرانه ده. انسان عام ژوند د انټرنیټ نه بغیر نشي تیرولی. ټول بزنسز نن سبا آنلاین دي. نو دغه شانتي دا هم کې دی شي چې ډېر زر به د انټرنیټ په هم د انسان یو بنیادی ضرورت وګڼلی شي. نو که کله دا د انسان بنیادی ضرورت تسلیم شو نو په سوشلیست سوسایټي کې به بیا دا به هم د ریاست ذمہواري چې ټول خلکو ته یو شانتي انټرنیټ ورکړي شي. نو دغه شانتي سوشلیزم کار کوي چې دا ټول مینز اف پروډکشن سرویسز او کم چې هم ریډسټریبیوشن دی د هر څه د دې ټولو هر څه کنټرول به د ریاست سره وي. اوس په سوشلیزم کې به سیاست به وي، سیاسي پارټیانې به هم وي. دغه شانتي دا سونه چې هم سوسایټي دا کوم چې معاشره وي هغه به خپل نمائندگان مخکې لیږي حکومت ته. نو هغه نمائندگان بیا د حکومت نه خپل ځان دپاره ذاتي فایدې نشي اخیستی کوم چې په کیپیټالیزم کې اخلي. تاسو له ما مثال درکړی د پاکستان کنه، تاسو اوس هم وګورئ په پاکستان کې هم په حکومت کې زیات تر سرمایدار ناست وي. څومره قانون سازي چې کېږي سرمایدار د ځان دپاره کوي. نو کله چې په سوشلیست سوسایټي کې هر څه د ریاست سره وي نو بیا هلته کې څوک د خپل ځان دپاره فایدې نشي اخیستی، ځکه چې ټول مینز اف پروډکشن او کم انډسټریز او کم ریډسټریبیوشن دا هر څه خو به د ریاست سره وي کنه. نو بیا هلته کې دا سیاسي خلک د خپل ځان دپاره خپل ذاتي فایدې د هغه سیستم نه نشي اخیستی. اوس مسله دا ده چې دا سوشلیزم دا کم چې کارل مارکس دا نظریه پیش کړې وه چې دا ټول هر څه به د ریاست سره وي او د ریاست بیا دا ذمہواري ده چې ټولو خلکو ته یو شانتي حقوق ورکړي، په خلکو کې فرق نه وي. اوس دا سوشلیزم په حقیقت کې په پوره دنیا کې په یو ملک کې هم نشته دی. ځینې ملکونه داسې دي چې هغوی دا کلیم کوي، دا د هغوی دعوه ده چې مونږ سوشلیست یو او زمونږ په ملک کې سوشلیزم ډیر زیات دی، خو په حقیقت کې دا سوشلیزم په دنیا کې په یو ځای کې هم یوازې نه دی نافذ. په ځینو ملکونو کې څه سوشلیزم شته دی. تاسو داسې وګڼئ چې په څه ملکونو کې به 4% وي، په څه ملکونو کې به 5% وي، 10% به وي. د دې نه زیات په دنیا کې په یو ملک کې هم نشته دی. خو د هغې باوجود چې په کوم ملکونو کې دا لږ شانتي هم سوشلیزم راغلی دی نو هلته کې خوشحالي زیاته راغلی ده د کیپیټالیزم په نسبت باندې.
تاسو دا غي مثال داسې واخلئ که تاسو اوس هم په ګوګل کې سرچ کړئ، تاسو ولیکئ په ګوګل کې چې د هیپیست کنټریز ان د ورلد، تاسو چې دا په ګوګل کې ولیکئ یعنی چې خوشاله ملکونه په دنیا کې کم کم دي، نو تاسو به حیران شئ چې هلته کې چې کم لیست راځي نو اوس دا لیست هر کال راځي او د څومره مودې نه چې کله هم لیست راشي نو په ټاپ 5 کې به سکینډینیوین کنټریز وي. سکینډینیوین کنټریز کم کم دي؟ ناروے، ډنمارک، سویډن او د دې سره بیا نور هم خواته ملکونه دي څنګه چې آیسلینډ دی یا فنلینډ دی، نو دا همیشه په ټاپ باندې وي چې په دې کې خلک زیات خوشاله وخت تیروي او دا ملکونه زیات خوشاله دي. خو دا ملکونه زیات ولې خوشاله دي؟ ځکه چې هلته کې سنسه سوشلیزم شته دی، نو هلته کې د ټولو خلکو دپاره یو د صحت نظام دی، ټولو خلکو ته به یو شانتي تعلیم ورکړی کېږي. که ته بېروزګاره یې او فرض کړه ستا سره جاب نه یې نو تا له به ریاست پیسې درکوي چې ته چاته لاس ونه نیسي او ته په اسانه باندې خپل ژوند تیرې. کله چې ماشوم د 14 کالو وي، د 14 کالو نه چې د هغه عمر کم وي نو ریاست هره میاشت هغه ته پیسې ورکوي. دغه شانتي که ته بیمار یې نو تا له به ریاست پیسې درکوي، ته به چاته لاس نه نیسې، ته به د لوږې نه مرې. دغه شانتي نور هم ډېر کارونه په سوشلیست سوسایټي کې چې کم وي دا په هغه ملکونو کې آلریډي شته دي. دغه شانتي په نورو ملکونو کې هم شته دي، په څه ملکونو کې زیات دي، په څه ملکونو کې کم دي. خو چې کم ځای کې هم دا نظام راغلی دی نو هلته کې خوشحالي راغلې ده، ځکه چې عوام ته بیا کم چې بنیادي حقوق او بنیادي د هغوی ضرورت هغه په اسانه باندې پوره کیږي. دغه شانتي تاسو د چاینا مثال واخلئ، چاینا هم یو ډیره غټه اکانومي ده، هغه هم کلیم کوي چې موږ سوشلیست یو، خو چاینا هم په اصل کې سوشلیزم هلته کې هم نه دی راغلی، خو څه پرسنټیج په چاینا کې هم راغلی دی، د هغې د وجې نه هلته کې هم خوشحالي راغلې ده. ډېر غټ څیزونه چې کم دا مینز اف پروډکشن دا ټول د حکومت سره دي. هلته کې تاسو وګورئ په چاینا کې د ټولو خلکو دپاره یو د صحت نظام راغلی دی. دغه شانتي نور هم پکې ډېر څیزونه شته دی، خو په چاینا باندې چې کومه پارټي حکومت کوي د څومره وخت نه نو تاسو وګورئ هغه پارټي د کمیونست پارټي، خو هغوی دا کلیم کوي چې مونږه سوشلیست یو. نو دغه شانتي تاسو نور ملکونه هم وګورئ، انګلینډ وګورئ، په یورپ کې نور هم داسې ملکونه شته دي چې هغوی چې کومې په سوشلیزم کې ښې خبرې دي نو هغه د سوشلیزم نه راغستې دي. خو د دې سوشلیزم سره د ټولو ملکونو کیپیټالیزم بیا هم ساتلی دی، چا هم تر اوسه پورې کیپیټالیزم مکمل نه دی ختم کړی. په دې ټولو ملکونو کې کیپیټالیزم شته دی، خو کم چې دا سکینډینیوین کنټریز دي، کم چې ډېر زیات خوشحاله وخت تیری، په هغه ملکونو کې هغوی داسې کار کړی دی چې کم هم څیزونه د کیپیټالیزم هلته کې اوس هم شته دی، په هغې باندې هغوی ډېر غټ غټ ټیکسز لګولی دي. په یو ملک کې 40% ټیکس دی، په یو ملک کې 50% ټیکس دی، په یو ملک کې 60% پورې ټیکس په هغه ملک کې شته دی. مثال په طور یو کس 100 روپۍ وګټي نو په هغې کې به تی 80 روپۍ 50 روپۍ حکومت اخلي، ریاست پتې اخلي، ځکه چې هغوی एकदम دا کیپیټالیزم نشي ختمولی. سوشلیزم هم دا نه غواړي چې تاسو کیپیټالیزم एकदम ختم کړئ، بلکې سوشلیزم دا وایي چې په قلاره قلاره باندې د وخت سره سره کم چې هم استحصالي نظام دی د کیپیټالیزم، کم چې هم څیزونه د انسان د بنیادي حقوقو خلاف دي په قلار قلار دي دا ختم کړی شي. او څومره چې هم په ملک کې قانون سازي کیږي، په اسمبلیانو کې خلک هلته کې څومره چینجز راولي، تبدیلیان راولي، نو په مزه مزه باندې دي دا کیپیټالیست څیزونه ختم کړی شي او دغه شانتي دي په مزه مزه باندې سوشلیزم طرف ته راشي. دغه شانتي تاسو اوس وګورئ په ټوله دنیا کې یو قسم لا میکسډ اکانومي ده. میکسډ اکانومي هم دې ته ویل کېږي چې په کم ځای کې د یو نه زیات سیسټمز کار کوي. نو تاسو ته ما ووایي چې په ټوله دنیا کې اوس سوشلیزم او کیپیټالیزم دا میکسډ کار کوي. په چاینا کې هم تاسو وګورئ هلته کې هم کیپیټالیزم شته دی. دلته کې یو بل پوینټ یاد ساتئ چې په سوشلیزم کې پرسنل پراپرټي اغستی شي سړی، یعنی زه ځان له که زما یو کور ته ضرورت وي نو زه ځان له یو کور اغستی شم، که زما ګاډي ته ضرورت وي نو زه ځان له ګاډي اغستی شم، زه یو وړوکی کاروبار ځان له کولا وهلی شم. په سوشلیزم کې په دې باندې هیڅ پابندي نشته دی. خو کم چې مینز اف پروډکشن دی، د کم ځای نه چې مجموعي پیداوار راځي نو هغه څوک ځان نه نشي اغستی، د هغې پرایویټ اونرشپ نشته دی، هغه به صرف او صرف د سټیټ سره وي. نو اوس په کم ملکونو کې چې سوشلیزم راتلل غواړي، دا نظام هلته کې څوک راوستل غواړي، نو دا ټول کیپیټالیست راجمع کیږي او د هغوی لارې نیسي. د دې وجې نه چې تر 200 کالو نه دی ټول کیپیټالیست سو هر څه قبضه کړي دي، ټول پاور د هغوی په لاس کې دی. نو دوی هغوی بدناموي ځکه چې ټول میډیا د دوی په لاس کې ده، ټول پریس د دوی په لاس کې دی، په انټرنیټ باندې ټول دوی خواره شوي دي. په هر ځای کې دوی دا سوشلیزم بدناموي، دوی بل نظام نه پرېږدي. دوی چې دا کم خوند اغستی دی نو څوک په دا خوند بل چاله په
په اسانه باندې ورکړي چې د دوی نه ټول پاور واخلي او عام عوامو ته دا ټول پاور منتقل شي. نو څوک خدا نه غواړي، کیپټالیست هم دا نه غواړي، خو ښکاري داسې چې څومره وخت تیریږي او انسان څومره ارتقا کیږي، د انسان څومره ایولوشن کیږي، څومره تجربه د انسان کیږي، نو انسان په خپل باندې دې پوینټ را روان دی چې دا کیپټالیزم نظام یو استحصالي نظام دی او سوشلیزم نظام د هغې په مقابله کې ډیر ښه دی چې په هغې کې د ټولو خلکو سره یو شانتي سلوک کیږي، د ټولو خلکو سره به انصاف کیږي، د خلکو بنیادي حقوق به ورکړي کیږي هغوی ته، د هغوی بنیادي ضرورت به پوره کیږي. نو په دې هکله باندې بیا سوشلیزم د کیپټالیزم نه ښه نظام دی. نو دا و سوشلیزم. تاسو ته ما مخکې هم ویلي چې زه په اکنامکس باندې دومره خاص نه پوهېږم، دا د اکنامکس ټاپکس دی، خو بیا هم ما خپل پوره کوشش وکړو چې زه تاسو په دې باندې پوهېږم چې سوشلیزم څنګه کار کوي او کیپټالیزم څنګه کار کوي. اوس انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به مونږ کمیونیزم کوو، خو په کمیونیزم باندې د پوهېدو دپاره دا ډېر ضروري خبره ده چې یو کس په کیپټالیزم باندې هم او په سوشلیزم باندې هم پوهېږي. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به مونږ کمیونیزم کوو. تر هغې پورې ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، لایک او شیر د نه هېر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د الله په امان.